بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په دې ویډیو کې درته ښیم چې څرنګه ته په موبایل کې د قلف سکرین لپاره معلومات تنظیم کړو. د قلف لاک سکرین لپاره د موبایل نمبر یا ځینې نور معلومات تنظیم کړو. په صفحه باندې به ګوته ونیسئ. کله مو چې صفحه باندې ګوته ونیوله، په چپ اړخ کې به وال پیپر اند سټایل معلوم سي. په همدې باندې به کلیک وکړئ. نو وروسته لاک سکرین صفحه ښکاري، په چپ یا ښي اړخ کې به درته دا صفحه معلومه شي. په همدې باندې به کلیک وکړئ. د دې کلیک کولو وروسته لاندې یو چوکاټ ښکاري چې متن پکې ښکاره کوي. په همدې ځای کې به یا خپل ادرس ولیکئ یا به د داسې موبایل نمبر ولیکئ چې هغه په بل موبایل کې موجود وي. نو په همدې ځای کې کولی شئ خپل موبایل او ادرس ولیکئ، یعنې متن هم پکې لیکلی شئ. نو که چېرته داسې نمبر ورکړئ چې هغه په بل موبایل کې موجود وي او ستاسو دغه موبایل ورک شي، نو د دې نمبر په واسطه به تاسو سره بیرته هماغه کس که وغواړي اړیکه ټینګه کړي او تاسو ته به بیرته خپل موبایل په لاس درشي. یعنې داسې یو ادرس یا معلومات چې په واسطه یې تاسو ته بیرته همدغه موبایل والا ځان ورسوي. وروسته به ډن وکړئ او په ښي اړخ کې په اوسنۍ برخه کې بل ډن ښکاري، همدا به کلیک کړئ. له هغه وروسته به راسو دا معلومات ذخیره شو. اوس موبایل قلفوو، په قلف سکرین کې ګورو چې آیا دا معلومات راغلي که نه دي راغلي. اوس کله ګورو په لاک سکرین کې لاندنۍ برخه کې هماغه موبایل نمبر ښکاري او ادرس هم کولی شئ پکې اضافه کړئ. په دې سره به تاسو خپل موبایل بیرته وسپارئ.